راشه. زه د قرار په نوم کلمه نه پېژنم. څه کوې؟ دا په هوا کوم. بوم 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 بوم. دومره هم اسانه نه ده ښاغلی علي نجاته، ته به د دې کار حساب راکوې. کمر باندې تړلی دی؟ تړلی دی. ته پوهېږې که علي نژاد یا هم کسان ته وویني څه در سره کوي؟ ها هغه فکر نور ته وکړه، که ما ته کوم زیان ورسېده ته هم نه خلاصېږي. کم اخلاق. ته د ځان ته څه فکر کوې؟ څه فکر کوې چې ته هر څه په خپل سر کولی شي؟ ها وروره یوه شېبه صبر وکړه وروره. ای د هغې په خیر راغلې استاده. څه خبره ده؟ ته کوم څه لټوې که څنګه؟ څه نه دي، ته د خپل کار کوه. هېڅ کارم نشته، زه لمر ته ناست وم. مېرمنې تاسو چای څښئ؟ سمه ده، څکمې. سمه ده. عایشه مېرمنه خبره ده چې تاسو دلته راغلي یئ، کېدای شي د هغې کار ډېر وخت ونیسي. پوهېږم، خبرې مې ورسره وکړې، لاره کې ده راځي. ښه سمه ده. مهرباني وکړه. اخر مې د هم غږ واورېده. ناسته څه کوې ګرانې؟ چېرته وې؟ څه دې کول؟ روغتون ته درځم، خبرې به سره وکړو. سمه ده ناز، یوه خبره مې کوله. څه خبره؟ پرون شپه مې امید روغتون کې ولیده، په هغه کوم څه شوي وو؟ څنګه څه پرې شوي وو؟ هغه فکر کوم چا سره یې شخړه کړې وه، خوله او پزه یې ماته وه. څه؟ څنګه؟ نه نه اندېښنه مه کوه، ما پند سمان که. رښتیا خو وایې که نه؟ رښتیا وایم ناز، اندېښنه مه کوه. به مې ویل که نه حل مې که. سمه ده، بیا سره خبرې کوو، ژوندی اوسې. وګوره هغه ابراهیم دی، ما وویله چې څوک به وي، هغه به ولې راغلی وي؟ ستا د لیدو لپاره به یې یوه پلمه جوړه کړې وي جلۍ، ملنډې وهي، یعنې امکان نه لري خورې، کېدای شي همداسې به وي. هغه خوا یې همداسې لنډه کړه. سمه ده؟ سمه ده. وروسته یې ټول کړه او په ګلانو یې ووهه. نیسان هیله کوم لږه بیړه وکړه که نه؟ سمه ده درځم. دا چې کال پرون شپه کور کې نه و، د دنیز مېرمنې پخوانۍ ورځې بېرته په یاد شوي دي. د همدې له امله یې حالت ښه نه دی. ته ورته پام کوه لورې. سمه ده، اندېښنه مه کوئ. په خیر راغلی ابراهیمه، خیرت خدای؟ خیر اوسې. دنیز مېرمن مې ښاغلي علي نژاد ته بوتله. ای ښه وشو چې بېرته راغله. دنیز مېرمنې ټول کور په بل مخ چپه کړ. عایشه ګلې ته څه وخت رخصتي کوې؟ نه پوهېږم، یعنې معلومه نه ده، هر وخت چې وغواړي هغه وخت. ولې ده پوښتنه وکړه؟ هغه ویل مې که رخصتي دی ما سره یو ځای وي، یو ځای به خوړو ته لاړ شو، که غواړي سینما ته به هم لاړ شو. څه دې وویل؟ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ نه کېږي، یعنې ته ما ته د څه شي فکر کړی؟ ها ته به فکر کوې چې زه هر چا سره چې وغواړي چکر به ورسره وهم. دا خبره له کومه شوه؟ ته هم څه فکرونه کوې ولا؟ ما خو یوازې درنه خواشیني یم، یعنې دا خبره هېڅ د کولو نه وه. ښه به وي چې بیا سره ونه وینو. هو موږ به بیا سره ونه وینو.
توبه توبه. ای ما ولې داسې وویل؟ ای د خدای شکر چې دینیز مېرمنه لږ ارامه شوه. عایشه ګلې راځه 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 دلته کښېنه راځه کښېنه. هله نو ووایه څه شوي؟ ما ابراهیم ته وویل چې بیا سره نه وینو. څه؟ خورې زه ډېره لیونۍ یم که نه؟ استغفرالله داسې نه ده. نه نه ته باید ما ته لیونۍ ووایې. ستا ستونزه څه ده؟ هغه سړي ته دې ولې داسې وویل؟ زه ډېره وارخطا شوم خورې پوهه نه شوم چې څه ووایم. هغه مې له خپلو خبرو نه بیخي پښیمانه که. آفرین دې وي پوته. خو خورې نه مې غوښتل چې دومره زر ورته ووایم ځکه غواړم چې ارزښت ورته ولرم. اوس دې پام شو چې په خپل ارزښت پوه شې؟ زما څه ده عایشه ګلې؟ اوف خورې اوف هر څه مې خراب کړل. نه پوهېږم چې څه وکړم. والله څه ووایم خدای دې تا ته عقل درکړي چې ځان ته دې یو څه وکړي. غوږ شه خورې زه چې ابراهیم تر کومه پېژنم بیا هېڅکله له ما سره نه ویني یا نه دومره مغرورم دی. دا خبره دې رښتیا ده. ما څه وکړل ها؟ خپل خیالونه مې په خپله له منځه ویوړل. ښاغلی علي نجاته په خیر راغلی. خیر اوسې مننه کوم. که کوم څه غواړئ زه به مرسته وکړم. موږ جامو اخیستلو ته راغلي یو. د وړوکي ښاغلي لپاره خو به څه نه غواړئ؟ وروسته خو بیا فکر پرې وکړو. ایا د څښلو لپاره څه راوړم تاسو ته؟ څه وڅښو زمریه؟ د مالټې جوس. د مالټې جوس. ما ته یوه ساده قهوه راوړئ. سمه ده. داسې چې ده زه به تاسو ته نوي راغلي توکي راوړم چې ویې ګورئ. تر هغې تاسې خپله قهوه وڅښئ. سمه ده هله راځه. زه چې ځو زمریه. موږ دلته د جامو اخیستلو لپاره راغلي یو پلاره. هو موږ دلته د جامو اخیستلو لپاره راغلي یو. وای ګرانه څنګه دی ښه ښکاري؟ ښکلی دی. ته دلته راشه. وګوره. راشه راشه دلته راشه. زه خو وایم ډېر ښه ښکاري. ته څه وایې؟ زما پانم ډېر ښکلی دی. لږ وړوکی نه دی. ته تاو شه زویه. خوښ دې شو؟ هو ډېر مې خوښ شو. زما هم ډېر خوښ شو. وګوره. نور شیان به هم وګورو. راځه ژوندی اوسې نور شیان به هم وګورو.
ډېر ښکلی شوې. جعفر ته ډېر ښکلی دی. ستا هم ښکلی دی. دا به همداسې زموږ په تن کې وي. که پاتې موږ ته پاکټ کې خوشحاله به شم. همدا اوس ښاغلی. مننه کوم. راځه نه زویه، راځه 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 راځه. او وګورم چې چا زنګ وهلی. ابراهیم دی. ابراهیم تاسې راغلی؟ راغلو وروره، اوس تاسو ته درولم. سمه ده سمه ده. ابراهیم کاکا دې هم راغی. سمه ده. افسوس دی وي ته یې څه حالت ته رسولې څه حالت ته یې رسولې آخه خو یې که نه ها ته ما ته وګوره ښه ده چې روغه مې ولیدې ډېره ګڼه ګوڼه وه په سختۍ راورسېده د یو دوکان مسله وه هغه ته ورغلی و ډېر ښکلی هوټل و خو که رښتیا ووایم ډېره ورته خفه شوم ځکه چې کیدای شي هغه سړی له کاروبار نه هم ووځي هغه ډېر ښه سړی و مورې غواړم تا سره د یوې مهمې موضوع په اړه خبرې وکړم اورم یې ووایه خو ښایي مورې ښایم لورې څه شوي تا کوم څه څکلي نه یوازې یو دوه ګیلاسه مې څکلي دا خبره له کومه شوه ای په خیر راغلی اغلې مېرمنې په خیر راغلی هیله کوم مهرباني وکئ مهرباني کور اخلي ډېره مهمه موضوع ده یو ځل باید ورشم زر بېرته راسم سمه ده آخر مو پرېکړه وکړه که نه هله کښېنئ ډېر ښه وشول تورو ته دې مبارک وي پنجکه خوښ دې شو ګرانه څنګه یې ښه یم ډېر شکر تاسو چېرته وئ د سیند غاړې سره یو ډېر ښکلی هوټل کې وو کباب مې ونیول توباسې مو وکړه ډېر ښه مو وکړل یعنې هوټل کې پاتې کېږئ خو دومره مو له لاسه نه کېږي چې یو زنګ راووهئ او چاته خبر ورکئ مې اوږده وخت ورې راځه ګرانه ځو وږی خو به نه یې نه وږی نه یم خو یو څه به وڅښو سمه ده ډېر ښکلی ښکارې ښکلې جامې دي که نه د دواړه یو رنګ جمپرونه هلته ځو هغه غواړې هلته وشو سمه ده کانه راشه پلاره راځه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ زموږ هر سرتیری زموږ د هیواد د امنیت او سولې تضمینونکی دی د افغانستان دښمنان به هیڅکله هم بریالي نه شي افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه ښه روزل شوي او تجهیز شوي تر څو د تاوتریخوالي په مخنیوي سره له خپلو خلکو نه په میړانه او قوي ارادې سره ساتنه وکړي شما نیروهایی هستین که برای کارهای مقدس استخدام شدین و کوشش کنین که هر لحظه تقدس کارتان در نظر بگیرین همیشه مردم سپاسگزارتان است به خاطر از اینکه شما برای از این مردم صلح را برمغان میارین اونا پل میپرانند شما پل جور میکنین اونا مکتب در میتن شما بر مکتب از امکانات ناچیزتان قلم و کاغذ توزیع میکنین روی از این ملحوظ رای ما و شما انشالله العزیز که بر حق است و
جنگ مقدس است. تاسو هم کولای شئ له خپلو سرتیرو په ملاتړ سره په خپله سیمه کې د امنیت او سولې په ټینګښت کې ونډه واخلئ او خپله ایماني دنده ترسره کړئ. د هر ډول شکمنو کړنو په هکله خپله سیمه کې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړئ او یا هم یو سلونونه شمېرې سره اړیکه ونیسئ. جذبونکی ټکنالوژي چې یوازې په کانفي کې موجود ده. پمپر دننه مایعات په یو شان خپلوي او د پمپر څخه د وتلو غوټه کېدلو د مخنیوي باعث ګرځي. انحطاف بښونکي جذبونه ستاسو ماشوم لا راحته کوي. کانفي پمپر د میندو وړاندیز. تل خوشحاله اوسئ او تاسو نه باید د هغه د پامپرز په اړه اندېښنه وکړئ. د مرسي پلاس پامپرز بل کشک لرونکی د پښو شاوخوا ته ستاسو اندېښنه په دې برخه کې له منځه وړي. ماشوم باید راحته لوبه وکړي، نو د هغه پامپرز ته پاملرنه ډېره مهمه ده. د مرسي پلاس دننه کشکونه د دې لامل کېږي چې ماشوم مو له خپلې لوبې څخه ډېر خوند واخلي. ماشوم باید سالمه پوستکی ولري چې په خوشحالۍ د خوب کوټې ته لاړ شي. د مرسي پلاس لویه او شنه لایه د دې لامل کېږي چې د جذب سرعت لوړ شي او د ماشوم پوستکی وچ پاتې شي. تاسو هم باید ښه احساس د خپل ماشوم پامپرز نه ولرئ، نو تاسو کولی شئ چې د مرسي پلاس له پامپرزو نه استفاده وکړئ. مرسي پلاس د خوشحالو ماشومانو ملګری. موږ نن راغلي یو چې د محترمو خلکو نظر د پارادایس د انارو اوبو په اړه واورو. پارادایس واقعا عالي دی، واقعا طبیعي دی. ستاسو نظر پارادایس له ویټامینونو څخه ډک دی. پارادایس د سرطان ضد دی. پارادایس وینه زیاتوي. د پارادایس طبیعي د انارو اوبه. پارادایس ستاسو د کورنۍ ضامن. ډېر خوندور دي. خوشحاله کړم وروره، ډېر زیات ښکلوم دی. والله چې ښکله کوم. اتلان نن شپه 9 بجې. دغه خپرونه تاسې ته د هیټ انرژي ډرینک لخوا وړاندې کیږي. Drink and beat. هغوی ولې هلته ځي؟ زه خو نه پوهېږم هغوی ولې هلته لاړله. فکر کوم چې هلته راغلي. هلې نجات دلته څه کوي؟ هغه ولې له دې ځای نه هلته راغلې؟ مننه کوم، ژوندی اوسئ. هیله کوم مبارک مو شه. ژوندی اوسئ. د بیا لیدو په هیله. د لیدو په هیله. ښه ورځ ولرئ. بابایه ګرانې، تا ته غوږ یم. مور جانې د خبرو کولو لپاره به یو ارامه ځای ته لاړ شو. ولې نه؟ دلته قهوه خانه ده، هلته به لاړ شو. زه ځم ملګرو، که چېرته کومه خبره وه ما ته خبر راکئ، سمه ده؟ په سترګو مېرمنې.
غواړي چې تا در واخلي دینیز زړه مې مه ماتوه اولنه ما څه ویلي دي ګرانې په خیر راغلی ستړی مه شي څه مرسته کولی شم هغه یو عطر مې لټوه وړوکی عطر وړوکی بوتل نوم مو ورته په یاد دی نه نوم مې نه دی په یاد سمه ده زه به یې تاسو ته پیدا کړم دا خو به نه وي نه دا نه دی لږ وړوکی دی سمه ده بیا نو دا خو به نه وي دا هم نه دی وړوکی وي دا خو به نه وي همدې ته ورته دی پیدا مې کړ هو همدا دی باور مې نه راځي علي نجات د ښځو عطر لټوي ها دا خو په رښتیا چې یو ډېر مهم خبر دی ډېر اندېښمانه شوم دا عطر چا لپاره دي ها داسې دي وروره د ناز لپاره خورې ناز وایي د یو چا د بوی یادول د خیر علامه نه وي وروره زه یې پېژنم هله راځه ته یې پېژنې ته پوهېږې چې څه وایي لورې ته څنګه هغه کور ضمانت کې غواړې مجبوره یم مورې ولې مجبوره یې دا پیسې دې څه په کار دي هیله کوم مورې په کار مې دی نو ګوره زما لپاره ډېرې مهمې دي زما په حالت پوه شه ما بانک والا سره خبرې وکړې که اوس یې کار پیل کړی وی یوې ونې کې پیسې راوځي ها یوازې یو لاسلیک وکړه سمه ده البته چې لاسلیک نه کوم مورې ما فکر کوه چې ته به هوښیاره ښځه یې خو ته امید سره په اوسېدو د هغه په څېر شوی ناممکن شیان دې فکر ته راځي ته یو ځل فکر وکړه ستا په اند امید دومره ارزښت لري چې دا کار ورته وکړم ښه ده نو تاسې ځان ته نور څه وروره واخیستل یوه بله مسله هم ده هغه کوم کس چې پام شرکت کوه. ته تښتېدلی و علمي نن مې هغه ولیده چېرته دې ولیده د شرکت په پارکینګ کې مې ولیده بې شرف پسې مې منډې کړې خو ګیر مې نه شو کړی نه پوهېږم چې څنګه دومره جرأت کوي نه پوهېږم خو زه هغه پیدا کوم ته اندېښنه مه کوه ځینې پلانونه ورته لرم هغه ګیر کوم په هر حال ته دوی کور ته ورسوه کانا راځه ابراهیم کاکا سره د یو ځای کور ته لاړ شه ته خو وروسته ما پسې راځې که نه پلاره ژمنه وکړه تا سره دا ځل په رښتیا ژمنه کوم په ژمنه دې ودرېږه که را نه شي بیا له تا نه خفه کېږم هېڅکله خبره در سره نه کوم که دا ځل در نه راغلم ځان نه مې خفه کېږم خو داسې نه کېږي که نه انسان څنګه خپل ځان نه خفه کېږي که ته خفه شي بیا مې په ځان غوسه کېږم بارشه لاړ شو په کان پام کوه ابراهیم ته اندېښنه مه کوه ته ولې دومره ډارېږې مورې ها د پور پیسې خو دومره مهم هم نه دي یوازې د پور اخیستو لپاره دې کار ته اړتیا ده تا ته پیسې درکوم ته خو به فکر نه کوې چې کور به له لاسه ورکوم داسې ده یو ځل چې دې کاڼي ته ولوېدې بیا نشي خلاصېدلی وروسته بیا څه کوې په سړکونو کې ګرځې یا هم په دې عمر کې غواړې چې زما کور ته راشي ښکاره ده چې امید تا ته کومه ګټه نه رسوي که څنګه همدارنګه د هغه څه بل عمل چې زه نه پوهېږم ولې مې خپل کور ورته ګراو کړم ها هر څنګه چې وي مورې زه دا کار کوم یعنې وایي چې دې کار نه په شا کېږي مهرباني څه چې کولی شي وکړه کانه یعنې ډېر ښه وخت مو تېر که ها ښه ده ته او پلار دې هلته یوازې وئ نه ناز خورم نه موږ سره یو ځای وه توبه توبه کوم څه خو روان دي نو به یې ګورو آخر څه کېږي لعنه دې وي داسې موټر چلولو نه کرکه لرم ښاغلی ابراهیمه ښه ده که تا ته یې وړاندیز وکړم هغه کور زموږ د دواړو نه دی زما برخه ته واخله نور نو چټیات دې بند که ولې ته خو د رهنما دوکان لري په دې کار کې تا ته د ډېرې ګټې وړاندیز کوم زما د برخې پیسې راکړه کور دې ستا وي که څنګه مورې شکر دی دومره هم نه یم وږې شوې چې لور سره مې داسې وکړم
مورې مجبوره یم بله چاره نه لرم ولې نه پوهېږي ته ولې مجبوره یې ناز ها امید ستونزې سره مخ دی ډېره ډارېږم مورې پوهېدم چې د هغه له امله خفه یې تا سره یې څه کړي هر څه چې وي خو بیا هم ته هڅه کوې چې هغه وژغوري لورې پرېږده چې خپل پور په خپل هوار کې تا ته یې څه ها هغه داسې په میدان نشم پرېښودلی هیله کوم مور جانې لورې ته به څه وخت زده کوې چې زما خبره ومنې ډېر وخت کېږي چې زه ستا خبره منم مور جانې زه خو دروغ نه وایم که نه پوهېږې که تا په هغه وخت کې ځان سره لږ هم فکر کړی وی اوس به په دې حالت کې نه وی ته په حقه یې موږ ډېره لویه تېروتنه وکړه موږ مینه وکړه یو بل سره مو واده وکړه خو څنګه چې ته فکر کوې یوازې دا حالت په ما نه دی راغلی امید م دا ټول دردونه ولیدل او د دې کار بدل مو هره ورځ ورکو او اوس یې ورکوو مور جانې ولې نه پوهېږي امید زما له امله ډېر څه له لاسه ورکړل البته همداسې ده دروغ وایم هغه هلک خپلو هیلو نه تېر شو د چا لپاره ستا د لور لپاره د چا لپاره زما لپاره تا د په ژوند کې داسې کوم څه نه دي کړي چې پرې پښېمانه شي ها مثلا پلار مې ستا لپاره ښه خاوند نه شوم داسې نه ده پام کوه چې هغه خبرې ونه کړې ستا پلار بې مسؤلیته و هغه هېڅکله مو خپل مسؤلیت پوره نه کړ کله چې په موږ سخته ورځ راغله موږ یې پرېښودلو لاړه کله چې موږ یې پرېښودلو موږ د یوې وچې ډوډۍ پیسې هم نه درلودې ته له دې نه خبره یې ها ته پوهېږې چې ما د دې هر څه لپاره څومره زحمتونه ویستلي دي نمک حرامي مه کوه ته له دې هر څه لپاره همدومره ګرمه یې ته غلې پاتې شوې هر کله چې هر څه سم و تا ورته هېڅ هم ونه ویل البته ستا هم ښکلی او ارامه ژوند ډېر خوښېدو که نه مورې هر وخت مو چې هر څه له لاسه ورکړل او ژوند مو تباه کېدو ته هغه وخت خپلې خبرې پیل کړې مورې هغه هم هغه څه وکړل چې باید کړي وای مسؤلیتونه پرې ډېر شو له وسې نه یې نو پوره ولاړو که نه مور جانې ګوره زه ډېره بخښنه غواړم مور جانې زه ډېره ډارېږم چې په امید څه ونه شي مور جانې امید داسې په میدان نشم پرېښودی دا چې زموږ تر منځ څه شوي په دې پورې هېڅ کوم تړاو نه لري که چېرې په هغه کوم څه وشي او زه ورته کوم څه ونه کړم له ډېره غمه به مړه شم مور جانې هیله کوم ما سره داسې مه کوه زه هر درته کوم زه د هغه پوره وړې یم پاتې شئ. د افغانستان سرحدي پوځ په ښه توګه روزل شوی او تجهیز شوی دی. هغوی له هغو کسانو سره چې غواړي د افغانستان قوانین نقض کړي د مبارزې وړتیا لري. افغان سرحدي ځواکونه له قاچاقبرانو او د نشه یي توکو له قاچاق او هغو کسانو سره چې په غیر قانوني توګه زموږ له پولو راوړي د مبارزې تعهد لري. همینطور که مظنون سرحدی و واضح و ایداست مسئولیت تامین امنیت سرحدات رو داریم. دوستامای ما در تمام سرحدات تابع است و وظایف خطیر را در حفظ سرحدات انجام بدن. با مردم سرحد نشین که در حقیقت اونا محافظ و پاسبان سرحد مردم هستند. روابط خوب و تنگاتنگ داریم با مردم. په شپه او ورځ کې د دندې ترسره کول او د هېواد له پولو او له خلکو ساتنه د افغان سرحدي ځواکونو لومړیتوب دی.
افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي. معززین گرامی، با افتتاح حساب محصل داد و ستد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده و از مزایای این حساب بهره مند شوید. افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان. تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت. تخفیف ویژه در هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، جمنازیوم‌ها و نمایندگی‌های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام‌های آگاهی دهی رایگان. دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید. موفقیت از آن شماست. د کوثر قیماقو پر مټ خپل ورځ لا خوندوره او صحتمند کړئ. د سهارني خواړه، ساخت خواړه، د غرمې خواړه، د تازه میوې وخت او د چای وخت، پیرني او شیربرنج یا د خوږو لیوالتیا. د کوثر قیماق له هر خوراک ستر خوراک جوړوي. د کوثر قیماق هر خوراک خوندور او صحتمند کوي. د وطن تولید، د وطن ویاړ. منگه یوازی دقیقی موضوعات پر خبری کو 70% مردم به چشم خیلی یعنی مسلک خوبی نمیبینن این کارا. راتلونکی که مثلا من طول زال لپاره یو هدف لرو کنه ژاپن یا چین هر جا که باشم او لذت نداره قدر. پنجشنبه د شپې و او 10 دقیقې. دغه خپرونه تاسو ته د هیټ انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. Drink and beat. خیر راغلی ښاغلیه. تاسو ته پیغامونه راغلي. مراد را وغواړه. سمه ده. مهرباني وکړه. ښاغلی علي نجات راغلی. تاسو ته پته مه دی. په همدا اوس دار سم. مهرباني
پلان یې وکئ. بله استاده چیرته یې؟ حالا زر کوه تا ته په تمه یو. سمه ده، زه هم اوس درځم. سمه ده. استاده کوم څه بد شوي دي که څنګه؟ ښاغلی لنجات راغلی؟ راغلی دی خو ښاغلی مراد هم ورسره دی. سمه ده. دا کار څنګه کېدی شي مراده؟ زه هم حیران یم وروره چې څنګه دا تر دې ځای پورې راغلی و. تاسو مې چې ولیدئ ځینې عاجل سندونه مې په یاد شول. که غواړئ وروسته به زه راشم. ته پوهېږې چې څوک راغلی و؟ څوک؟ هغه کس چې انځورونه یې خپاره کړي وو. پوه نه شوم نیول شوی دی؟ نه تښتېدلی دی. لعنت دې وي په هغه. تر دې ځایه پورې راغلی هم و. ته له کومه خبر یې؟ کله چې راتلم وامې اورېدل تاسې په همدې اړه خبرې کولې، همداسې نه ده؟ بخښنه غواړم ما ستاسو غږ واورېده او هغه تاسو ته مې باید غوږ نه وای نیولی، خو بیا هم بخښنه غواړم. دا کار زر حل کوي. نور مې مو په تمه کوه. اندېښنه مه کوه پیدا کوم یې. هسې نه ډېر نشي پټېدلی. زر تر سره باید دلته راولم. ښاغلې یو بله مسله هم ده چې څه دي؟ د هغې مړې شوې نجلۍ پلار نن راغلی و. ښاغلی اوزه دا څه معنا لري؟ باید ښاغلی نجات پوه شي که نه؟ چغې یې وهلې، ټول خلک یې په موږ خبر کړل. د کوم قبر مسله وه څه وه. ما ارامه که ومې لېږه او ستونزه حل شوه. کوم بل څه؟ څه نشته ښاغلیه. که وخت مو پیدا که تاسې هغه لاسلیک کوئ سمه ده. زه بیا وروسته راځم. په دې کار کې کوم څه شته خو ستا هغه مستري څه وخت راځي؟ اندېښنه مه کوه لږ وروسته به راورسېږي. ښه ده را دې شي چې ووینو. په اصل کې که هغه ووینه حیران به شي. پوهېږې هغه تا پېژني. دا د حیرانتیا وي. هسې نه لږ وروسته راځي. هیڅ باور مې نه کېږي. باور نه کوم چې دا به مې منلی وي. اوس به څه کوې لورې؟ ته به اوس هغه سړی ژغورې، خو هغه به بیا خپلو کارونو ته دوام ورکوي. تا سره یې څه کړي ناست؟ ته بیا هغه بخې که نه؟ همداسې ده. مورې بانک ته لاړې شو. لاړ به شو. وبخئ زموږ حساب راکولی شئ؟ ګنجو وږی شوی سویا؟ آی ګرانه چې ځواب نه درکوي ته مغلی شه نور. اوف والای تلیفون ته ځواب نه ورکوي. آی خدایا. بله بله ګنجو استاد ته مې زنګ وهلی. شمېره مې غلطه کړې. نه مو ده غلطه کړې. د ګنجو ټلیفون دی. که وخت ولرې زه یې کنار ملګری یم. مهمه موضوع ده باید خبرې وکړو. زویا ګنجو اوس مهال ویده دی. نه پوهېږم خبر یې که نه څو ورځې کېږي چې لګېدلی. څنګه یم خبر ترور جانې؟ هو خبر یم. ډېر بد شوي. ما هم زنګ وهلی و چې د هغه پوښتنه وکړم. تر څو چې بېرته ښه کېږي زموږ کور کې پاتې کېږي. نه پوهېږم پېژنې که نه یې پېژنې. امید ښایم شریک یې. زه د هغه مور یم. امید استاد څنګه نه پېژنم؟ هغه خو زما د زړه سر دی. داسې چې ده ته زما له خوا ګنجو استاد ته سلامونه ورسوه.
کرا ویښ شو ورته ووایه چې ماته یو ځل زنګ ووهي سمه ده مهمه موضوع ده باید خبرې پرې وکړو سمه ده زوی ورته وایم نوم دې کنال دی که نه هو ترور جانې لاسونه دې ښکله په خدای دې بیا داسې بده پېښه نه راولي خدای دې ټول وساتي آمین زویه آمین خدای دې مه کموه مننه ژوندی اوسې ترور جانې ستا ده ګرانه ته رښتیا وایې زه چې نور دلته راځم دې کوټې کې به اوسېږم بل به چېرته اوسېږي ګرانه البته چې دلته به اوسېږي سر مې ژوبل شو ډېره بخښنه غواړم ګرانه سر دې ژوبل شو ښه داسې ژوبل شوې داسې ژوبلېږې داسې ژوبلېږې داسې ژوبلېږې داسې داسې ژوبلېږې که نه زه هسې ژوبلېږم ته دا واخله کوم بل چې ته که اړتیا وه ما ته زنګ ووهئ سمه ده ابراهیمه ژوندی اوسې ابراهیمه ما څه وکړل ها اوف ابراهیمه اوف بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ معسلین گرامی با افتتاح حساب محصل داد و ستاد پولی خود را در دوران تحصیل سهولت بخشیده و از مزایای این حساب بهره مند شوید افتتاح حساب بانکی به صورت رایگان تخفیف خاص برای دریافت ماستر دیبت کارت تخفیف ویژه در هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، جیمنازیوم‌ها و نمایندگی‌های مسافرتی و غیره. نگهداری حساب بدون فیس ماهوار و دریافت پیام‌های آگاهی دهی رایگان دقیق بیاندیشید و درست گام بردارید موفقیت از آن شماست ستاسو د کورنۍ لپاره تر ټولو غوره انتخاب ایچ ډي پلاس تاسو ته فوق‌العاده وړاندیزونه وړاندې کوي سپورټي چینلونه په زړه پورې تفریحي چینلونه مستند چینلونه ستاسو د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډېر انتخابونه د ژوندي نشراتو ثبت او ودرول تاسو کولی شئ په یو وخت کې دا ټولې ځانګړتیاوې له موږ سره تجربه کړئ د لا ډېرو معلوماتو لپاره د 880 شمېرې سره اړیکه ونیسئ ایچ डी پلاس لږ قیمت لوړ کیفیت د ټیم کارتونو کارونکو ته زیری قدرمنو پیریدونکو اوس تاسې کولی شئ د افغانستان د تادیاتو سیستم یا ای پی اس لخوا د رامنځته شویو اسانتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره د افغانستان اسلامي بانک د صرافۍ اتومات ماشینونو سربیره د اړتیا په وخت د نورو بانکونو د صرافۍ له اتومات ماشینونو څخه هم پیسې ترلاسه کړئ همدارنګه د نورو بانکونو د ای ټي ایم کارتونو درلودونکي هم کولی شي په کابل او ولایتونو کې د افغانستان اسلامي بانک د صرافۍ له اتومات ماشینونو څخه خپلې پیسې ترلاسه کړي د افغانستان اسلامی بانک د بریا په لور assurance of your health. قوات به اراده کې دی چې
دود ته یو نوې څېره وربښي. له دې نه وروسته قوت په هر سفر کې درسره وي. د وطن تولید د وطن ویاړ. شنبه تر چهارشنبه شپږ او دېرش دقیقې. نظرخانه وروره ستړی مه شې. معلم صاحب خیر دې نصیب شه، ته ستړی مه شې. نظرخانه داسې ناروغه غوندې راته ښکاري. معلم صاحب ګلاب خان کور مې رنګوو، لږه غوندې تبه را باندې راغله. داسې وې و نظرخانه، ګلاب خان خو څو ورځې د مخه کرونا نیولی و. داسې وې معلم صاحب، زه خو نه یم پرې خبر، اوس څه وکړمه؟ ګوره نظرخانه ته به دوه کاره وکړې. یو دا چې د کرونا ټیسټ به وکړې او بله خبره دا ده چې 15 ورځې به ځان په یوه کوټه کې کرانتین کړې. داسې وې معلم صاحب. هو که نه نظرخانه، ته باید 15 ورځې د کورنۍ له نورو غړو څخه ګوښه شي چې هغوی خوندي پاتې شي. سمه ده معلم صاحب، خیر اوسې. و نظرخانه میوه ډېره وخورئ چې ویټامین دې پوره وي. دغه خپرونه تاسې ته د هیټ انرژي درینګ لخوا وړاندې کیږي. Drink and beat. حالا نو لورې څه دي چې غوښتل وشول. زه پوهېږم آخر به هم زه پښیمانه کېږم. زما ګرانې مور ژمنه در سره کوم نه به پښیمانه کېږي. زه بېرته تا ته هغه پیسې درکوم. لورې یوازې خو هغه پور نه دی که نه؟ ته چېرته ځې؟ روغتون ته ځم. 3 ورځې کېږي چې نه یم ورغلې مور جانې. زه هم ځم لږ ارام کوم لورې. نه یعنې داسې پردیو سره چکر وهل داسې ډېر عجیبه راته ښکاري مور جانې. هېڅ مې باور نه کېږي. وایم چې د کار لپاره تللی وم په دې کې نو څه دي؟ ما خو څه نه دي کړي توبه د خدای لپاره. اوس به تا ته حسابدار کوم. نه داسې نه ده مور جانې. یعنې یوازې اندېښمنه شوم هغه څوک دی چې دې حالت ته رسولي. څنګه ناز غلی شه نور. توبه خدایه دا نو څه خبرې دي ها؟
په مخه دې ښه په خیر لاړ شي. مهرباني وکړه حسن کاکا. ته ښه یې؟ هیڅ ښه نه یم لورې، هیڅ ښه نه یم. څه خبره ده؟ څه در باندې شوي؟ څه کېږي لورې ما وبښه. زه هم په دې وخت کې تا ته یو بلا وګرځېدم وبښه. ډېر بېچاره یم. څه وکړم لور جانې، نه پوهېږم چاته ورشم. حسن کاکا داسې خبرې مه کوه، ووایه څه شوي، څه مرسته در سره وکړم. نه یې شم زغملی لور جانې، نور یې نه شم زغملی. هغه له نجات ما سره ډېر زیاتی کوي. ډارېږم چې لمسی مې مانه لرې نه کړي، ډېر زیات اندېښمن یم. حسن کاکا ارامه اوسه، که نه دا ته څه وایې؟ داسې څه نه دي. زه اوس روغتون ته ځم، ته هم هلته راشه، په ارامه به سره خبرې وکړو. سمه ده کاکا جانه؟ سمه ده ګرانې لورې، سمه ده. مهرباني وکړه فاروقه. وروره د هغه کس ځای مې پیدا کړ. آفرین زما زمری. اټکل مې نه کوه چې دومره ژر به پیدا شي. هغه بې شرف چېرته دی؟ د مالټپې په هوټل کې اوسېږي. اوس دې باندې دی وروره، کله چې راغی خبر درکوم. مننه، ژوندی اوسې وروره. په خیر راغلی ښاغلی امیده. سلام. که ښاغلي علي نژاد پوښتنه وکړه زه چاپخونه کې یم. سمه ده ابراهیمه وروره. کله چې د ښاغلي علي نژاد غونډه ختمه شوه سمدلاسه تاسو سره ویني. سمه ده، ستونزه نشته، ستونزه نشته، په تمه کېږم. دا ډېر ښکلی پتلون دی، تا سره به ډېر ښکلی ښکاره شي. که څنګه په هر حال دا به اوس هلته کېږدو. او دې ته ګوره کورتۍ هم لري. ته خو ورته وګوره، ډېره ښکلې کورتۍ ده که نه ګرانه؟ زما له جامو سره ډېره ښه ښکارې ترور جانې. دا هم هلته کېږده ګرانې. دا هم ډېره ښکلې ده ګرانه، ډېره به در سره ښه ښکاره شي. ګلسوم یو ځل خو ته ورته وګوره، ماما یې څومره ښکلې جامې ورته اخیستې دي. ماما مې دا مې پلاره ته اخیستې. تا دې څه وخت خپل مخ ومینځه؟ ګلسوم مېرمنې، یعنې د هر څه په اړه باید زه تاسو ته ووایم؟ هیله کوم حمام چمتو کولی شي؟ دینیز سمه ده، سمه ده، ارامه یم. زه یم دا اوس چمتو کوم. یوه شېبه زه هم درځم، هسې نه پرته له ما نه څه کولی هم نه شئ. مهرباني وکړه انوره. هو کور کې هم خو خبرې کولی شم. سمه ده، سمه ده، پوه شوم. حمام چمتو دی. ته له چا سره خبرې کوې؟ هو ګرانه دینیز ده. سمه ده، ټلیفون بندوم. ښه نو اوس د ځان مینځلو وخت دی. ته له چا سره خبرې کولې؟ نه، زه به خپله ځان مینځم. نه کېږي، لکه چې له ما نه شرمېږې. د ښاغلي نژاد غونډه هم سلام، په خیر راغلی. څنګه یې؟ ژوندی اوسې، خیرت خدای. یوه لیدنه مې درلوده ځکه راغلی یم. لیدنه لرئ؟ هو، د موټر جوړولو مسله ده. د موټر مسله ده، زما بیخي په یاد نه وه. یعنې دومره پرمختللې؟ هو، ډېر پرمختللي یو. ښه ده، هغه زما دفتر پاسپورټ کې دی. که چیرې غواړئ تاسو سره به یوه قهوه هم وڅکو که نه ښاغلي؟ سمه ده، ښه خبره ده. کله چې ښاغلي النجات وخت پیدا کړه ماته خبر راکوئ. سمه ده؟ سمه ده ښاغلی اوسه. سمه ده، ډېر ښه. مېرمنې ته مو سلامونه کوئ. سمه ده، په سترګو. د کانتینرونو ظرفیت لږ نور هم لوړولی شئ؟ هو ښاغلیه، ټول حساب مو ورته کړی دی. لږ تر لږه له 100 نه ډېر کانتینرونه جوړولی شي. دا هر څه خو ډېر ښه ښکاري. همداسې ده، راتلونکې اونۍ کې به موږ خپل کارونه پیل کړو. ته هم غواړې چې راشې؟ البته چې. ښه ورځ ولرئ.
ښه نو ستا هغه مستري څه شو؟ کېدای شي چې راغلی وي راویې غواړم. ښاغلی امیده ډېره بښنه غواړم. هیله کوم. خو کله چې موږ سره په شرکت کې کار کول پیل کړي وبه وینئ زموږ کارونه هره شیبه نوي کېږي. رښتیا وایم مهمه نه ده. نمونې د خو ځان سره راوړي دي؟ هو دلته دي. مهرباني ژوندی اوسئ. هیله کوم هیڅ خبره نه مننه ده. کوم. د معاش په اړه به د هم سره خبرې وکړو سمه ده؟ څه؟ څومره معاش غواړئ؟ تاسو به ځان سره پرې فکر کړی وي که نه؟ نه پوهېږم یعنې فکر مې پرې نه دی کړی. غوږ شئ تاسو یوه پروژه لرئ او موږ غواړو هغه واخلو او کار پرې پیل کړو. وروسته په نورو موضوعاتو خبرې کوو. خو دا چې تاسو له موږ نه څومره پیسې غواړئ باید ووایئ تر څو چې موږ ښاغلي علي نجات سره پرې مشوره وکړو سمه ده؟ فکر وکړه چې دا لومړی وړاندیز دی. دا چې دا کار څومره پر مخ ځي او څه به کېږي په دې اړه به یو ځای موږ دواړه خبرې هم وکړو ښاغلی امیده. ښه نو څومره پیسې غواړئ؟ همدا اوس یې باید ووایم. همدا اوس 250 250 زره. یعنې څنګه لکه چې ډېرې دي. دا پرېکړه به ښاغلی علي نجات کوي. مهرباني دا چې ښاغلی امید مې دلته ولیده په رښتیا حیران شو. که لږ هم په ما باور لرې نو امید هغه څوک دی چې موږ لټوو. دا پیسې واخلې او له دې ځای نه به ورکېږي. بیا دې په دې ښار کې سیوری هم ونه وینم هلکه پوه شوې؟ بخښنه غواړم اغلې. څه خبره ده څه غواړې؟ زما نوم بارش نه دی ولې ما ته هر ځلې بارش وایې زما